بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نننی ټاپک زمونږه لیست دی. دو ټاپک به زه تاسو ته نن تشریح کوم. یو دا چې یو پکچر به څنګه راوړو مونږ او د هغې نه علاوه یو لیست به څنګه جوړو. لیست اصلا کې یو سمپل ټاپک دی دلته، خو بیا چې کله مونږ CSS وایو نو په هغې کې بیا د دې ډېر مهم کارونه دي. نو زه به دې فایل ته یو نوم ورکړم چې list.html دا زما نوم شو د ډاکومنټ، او یو ځل به راشو دغه فایل به ځان سره اوپن کړو، رن به یې کړو مونږ. اول خو به مونږ هماغه HTML چې کوم کوډ دی هغه به زه رایټ کړم، او بیا به دې ته ټایټل ورکړو، او لاندې به راشو په دې کې به د لیست په باره کې خبرې کوو. مونږ لیست لرو دوه قسمه. یو قسم لیست ته مونږ ویلی شو لیست چې کوم دی یو ته ویل کېږي آرډر لیست، او دوهم قسم لیست ته ویل کېږي ان آرډر لیست. دا دوه ماډل لیست مونږ سره شته. آرډر لیست هغه لیست وي چې هغه مونږ سره په نمبر باندې شروع کېږي. فار ایگزامپل 1 2 3 داسې، او یا هغه په ABC عددو شروع شي، A مثال B C داسې وغیره، او یا هغه په لیتین نومونو شروع شي لکه I داسې عدد وي که نه هغې رومي عدد چې ورته ویل کېږي. نو دا قسمه لیست ته ویل کېږي آرډر لیست. او ان آرډر لیست هغه لیست دی چې هغه موږ سره شروع کېږي په بلیټس باندې. فار ایگزامپل سکوایر بلیټ یا سرکل بلیټ یا نور وغیره چې کوم بلیټس دي، بلیټس پېژنئ؟ نو هغې ته ان آرډر لیست ویل کېږي. اوس دغه لیست چې کله شروع کوو نو د دې لپاره سینټکس دا دی چې OL به د آرډر لیست دپاره وي، د هغې کلوزینګ، او UL چې کوم دی هغه به د چا دپاره وي؟ هغه به د ان آرډر لیست دپاره وي. دا شان د دې ترمنځ چې کوم آیټم راځي یا کومې لیکنې راځي نو هغه به په LI سره شروع کېږي، او معنا یې دا ده چې لیست آیټم. لیست آیټم. اوس که زه ولیکم مثال زه دلته راځم لیکم کسټمر، نو دا زما یو لیست شو، او د کسټمر دپاره بیا دا پرېږدئ، تاسو سیف یې کوئ او دا لږ ریفریش کوئ. نو ګوره فلحال دپاره ما صرف په دې کې کسټمر دپاره دا خبره واخیسته او دې شماره ورکړه 1. دا به لرې کړو ځکه چې دا زمونږه که دا کمنټ ته اړو نو څنګه به اړوئ کمنټ ته؟ کمنټ دپاره دا طریقه ده که نه؟ او په آخره کې دا شان دا به بیا په براوزر کې نه شو کېږي، د براوزر سره به د دې کوم کار نه وي. نو ګوره دې شماره 1 ورکړې ځکه دا آرډر لیست دی. که تاسو UL کې ودرېږئ دلته هم LI لیکل کېږي، او دې کې تاسو ولیکئ فار ایگزامپل پروګرامز، او هغې نه وروسته دا ریفریش کړو نو دا به په یو بلیټ شکل باندې تاسو ته ښکاره شي، په بلیټس به دا. اوس که د کسټمر نیمز لیکو نو ګوره دلته ډایرکټ LI ولیکئ تاسو، مثال احمد، نو دا کسټمر به راځي دغه نوم به دلته شروع کېږي، خو دا شماره د څونه شروع ده؟ 2. نو دلته به یو ترتیب هم موږ برابرولی شو. زه دا شماره باید د 1 نه شروع شي، او دا باید لږ مخکې ولیکل شي چې دا پته ولګي چې دا کسټمر نومونه دي. دا نو د دې لپاره طریقه داسې ده چې موږ به یو کار وکړو، د کسټمر دا LI خو دلته کلوز شوی که نه، د دې د کلوزینګ په ان سایډ کې به بل OL شروع کړو موږ، مطلب د سر نه به شماره شروع کول دپاره به دا طریقه استعمال کړو، او بیا به د هغې په ان سایډ کې موږ دا LI ولیکو او احمد به ولیکو. نو ګور یو به دا وشي چې د لومړني سره به فرق دا وي چې دا به لږ مخکې ولیکل شي او شماره به بېرته د 1 نه شروع شي.
یا که دا مثال شماره ته 1 نه شروع کی هغه د 1 نه ده دې ته بیا داسې هم لیکلی شي چې ټایپ از اکول ټو A مطلب دا دی چې دې هغه شماره به د A نه شروع کېږي د 1 په ځای. اوس که آینده کې چې ته مثال زه راځم د احمد سره نور نومونه هم راځي لکه ډېر کسټمر به یې که نه مثال کمال دی همدغه شان په دې کې موږ سره LI نور الحق دی نورم زیات نفر راځي نو ABC دا به خپله علي. نو ما مطلب په دې کې و چې تاسو د یو لیست په داخل کې د بل لیست شروع کولو دپاره به دا طریقه استعمالوئ. اوس یو نفر تاسو ته وایي چې نه دا کسټمر خو ولیکل شو اوس ویم دا شماره باید د دې نه ایلنډې وروسته 2 شي او بیا هغې کې د امپلای کارکوونکو نومونه باید ولیکل شي. نو دا شماره به بیرته د 2 نه څنګه شروع کړو ځکه ما هلته یو لیست شروع کړی دی اوس. نو یو کار به داسې وکړو چې دا ال خو د عمومي دی که نه موږ سره کلوز دا دی او دا LI د کسټمر دپاره شوی دی او د دې کلوزینګ دا دی. نو د دې کسټمر د ایلنډې به ته ودرېږي او دیز کې به ته بل LI شروع کړي ځکه یو LI دا هغه نه خو د هغې خپل کار دی نه چې کومه خبر راځي خو د ده پورې تړلی دی هغه د دې بهرني پورې تړاو نه لري. نو دا به ته سټارټ کړي او بیا ته به یې کلوز کړي. نو اوس چې کله ته دې کې ولیکې مثال امپلایز نو دا به شماره 2 کې او د دې لیست سره به یو ځای راځي. اوس که نور نومونه موږ لیکو دې کې نو ګوره اوس بیا که د امپلای نومونه لیکي نو د همدې په ان سایډ کې به بل OL شروع کړو او راځو دلته به لیکو LI او هغې نه وروسته به تاسو ولیکئ مثال اسرار الحق یو امپلای دی نو دې به بیا یو لیست مخکې لاړ شو خو شماره به د 1 نه شروع وي ځکه چې مونږ خو صرف د دې یو OL ټایپ A کړی که دې ته ته وایي چې نه د دې هم A په کار دی نو دا سیف که د دې به مو A راشي او شماره به د 1 نه دې سټارټ کړي. دا خیر اوس په HTML کې مونږ بیسیک دا راولو په CSS کې د دې کار ډېر ضروري دی ډېر مهم کار لري دا هلته زیات استعمال د دې مونږ کوو. که زه پریکټیکل اگزامپل داسې درکړم لکه دا مینوز دی دغه مینوګانې چې کومې جوړې شوي دا کله چې مونږ کلیک پې وکړو دا صرف د اډر او ان اډر لیست په واسطه جوړېږي خو د CSS په درو سره HTML کې صرف دا بیسیک خبرې دي بس دلته نشو کولی. دا څه مینوز چې تاسو ګورئ دلته دا د لیست په واسطه دي بل کوم طریقه نشته د دې لپاره. په CSS کې تاسو ته نورو لینګویجو کې مې بي نورې طریقې استعمال شي خو CSS او JavaScript PHP HTML کې یوازینۍ طریقه د دې لپاره دا ده. تاسو به اکثره سایټ لیدلي په هغه سایډونو کې مینوز وي مینوز پکې یې که نه موږ سره سب مینوز پکې نو هغه صرف په دې باندې کېدی شي. دا به زه بیا په CSS کې تاسو ته وایم صرف د دې لپاره دا طریقه تاسو زده کوئ. نو دلته چې څونه امپلایز راځي د هغې ریکارډ دلته موږ رسولی شو. اوس لکه پروګرامز دپاره چې کوم دي دا UL دی که نه موږ سره نو پروګرامز که داخل کې ته پروګرامز راولې نو ته به دلته UL ولیکې. دا مهمه نه چې ته UL ولیکې OL هم لیکلی شي UL په داخل کې به OL ولیکو بیا به هغه شماره یې بر به بریډس وي خو زه به UL ولیکم او بیا به ولیکم LI دلته مثال ما ولیکل DT بیا را کاپي کوم دلته راځم لږ به پیسټ کوم مثال ډیل لینک DT همدغه شان پکې مثال DIA نور څونه کورس چې راځي هغه به تاسو یو په یو سره ولیکئ. نو ګوره دا د دې مطابق شو دې د سب کنټینټس ورته ویلی شو موږ یا سب لیست چې ورته ویل کېږي او دا هم کولی شي د دې په داخل کې مثال ډیل کې څه دي نو هغې په داخل کې بیا UL ته ولیکه. دا خو سمپل طریقه ده که نه بس مخکې زه داسې دلته راشي ورته ولیکه ډیل کې څه راځي ډیل کې زه لیکم مثال کنورسیشن دی فار ایگزامپل LI لیکم زه دې کې موږ سره مثال ریډینګ دی همدغه شان نور کوم سبجیکټ چې تاسو سره راځي هغه ولیکئ. تاسو ګرامر دی
نو کلم چې آینده کې زه دا ریفریش کوم د دې په ان سایډ کې ودی بیا نور پروګرامونه او دا غي په ان سایډ کې ان سایډ کې دا سم مارکی خو د دې لپاره هم تاسو دا سټایل کولای شي بدل کړئ زه مېره دا یو ال د سر یو ال دا سټایل صحیح نه دی نو ټایپ از ایکوال ټو سکوائر دا لیکل شي دا چې کلم زه ریفریش کوم نو د دې دا ډیزاین تاسو ګوري هغه تغیریږي موږ سره کنه دا سکوائر سرکل دا موږ اخیستی شو د ټایپ دپاره خو دا ضروري نه دی چې موږ به دا سټایلونه دې ته ورکړو د سټایل دپاره دا اصلي مقصد د دې دا سټایل نه دی اصلي مقصد مې تاسو ته وي چې په نورو ژبو کې د مینوز دپاره د دې استعمال کېږي دې کې تاسو ته سبلیټ نه ښکاري او نه دې ته کوم اے بی سی وغیره شته دی خو دا بیا ترې لرې کېږي موږ سره نو دا لیست او دا دوه قسمه لیست دي یو ته اډر لیست ویل کېږي او بل ته ان اډر لیست موږ ویلی شو څه کوېشن شته دی کې ولې نه شي ورکولی زم دغه امپلای چې کوم نمونه دي که نه دا یو ال ته کنورټ کا نو بس دا یو ال ته کنورټ شو ټایپ به بیا اے نه لیکي ټایپ به بس خپله پرېږده ساده اوس امپلایز چې کوم موږ سره راځي نو دا یاد ساته چې امپلایز به اوس دې شکل سره او صحیح د تراشي په دې کې ورته وایي چې د دې ټایپ به چې کوم ماډل وي ټایپ به چې د یو ال ټایپ به اوس ورکړي مثال سکوائر سټایل به وي یا ډاټډ نو ګوره هغه ډیزاین دی کې به ته ورته چینج کوی شي آرډر کې ان آرډر او ان آرډر کې آرډر دا دواړه موږ یوز کولی شو استعمالولی شو پښتو لیکي پښتو لپاره تاسو ته ما ویلي وو چې دې کې به اول دا لیکو او خلاص اوس دا دې ولیکلو اوس د نوم لیکم اسرار الحق ایډیټر مهم دی چې ایډیټر کې باید یو ایډیټر باید تاسو سره وي دا به زه لږ ریفریش کړم دلته به راځي هغه ایډیټر مسله ده صحیح ده که نه دې خوا دې بیا د دې لپاره پلوټینګ کېږي په سی ایس ایس کې کېږي هغه طرف ته راشي نو هغه بیا زمونږ د سی ایس ایس ټاپک دی هلته به زه تاسو ته دې باره کې ډیټیل خبرې وکړم او نو دا بیا هغه د پلوټینګ دی هغه بیا ځان ته ټاپکس دي تاسو ته بیا زه ښیم تاسو بس زه ته وایم انشاءالله W3 سکول سایډ هم لیدلی که نه به دې ته لاړ شي بیا تاسو هغه ټاپکس بعضې نومونه چې ظالم په هغې کې شته هغه بیا تاسو وګورئ زموږ سره نو خبره مې په دې کوله چې دا لیست دي او دې کې دا دوه قسمه لیست دي موږ سره بل دا که چېرته موږ یو تصویر عکس راوړو یو پکچر راوړو نو هغه هم راوړی شو د پکچر د راوړلو لپاره طریقه دا ده چې موږ به تصویر راوچتو IMG MHSRC is equal to SRC نے مطلب سورسز سورس کو کم ځای کې ستا هغه تصویر پروت دی نو موږ به اول دا کوشش کوو چې کوم تصویر تاسې دلته راوچتوئ هغه باید څنګه وي موږ سره هغه باید موږ سره په هغه فولډر کې پروت وي په کوم فولډر کې چې ستا هغه فایل پروت دی ځکه ته به د اوږد اډرس نه خلاص شي نو دلته راځه دې ته نوم ته چینج کړه لکه فار ایگزامپل بی همدغه شان دې ته به نوم زه چینج کړم فار ایگزامپل سی دې ته به زه نوم چینج کړم فار ایگزامپل ډي او دا بل خو اسم ډبل اے نوم دی نو دې کې موږ لیکو فار ایگزامپل اے ډاټ جے پی جي دې ټول که نه خو اندازې ډېرې غټې دي زه به د اندازې ډیفالټ وړې کړم په دې کې اوس به راشو دا به ځان سره لږ کاپي کوم دلته به پیسټ کړم او د دې لپاره به دا نوم ورکړم چې فار ایگزامپل د دې نوم څه دی موږ سره بي دی د دې لپاره به نوم چینج کړو فار ایگزامپل سی او یا د دې لپاره به موږ نوم چینج کړو فار ایگزامپل ډي دا تصویرونه شو دا به زه ریفریش کړم دا پکچرز به دلته راشي نو ټولو سایز هم هسې یو شانته اخیستی و ځکه د دې یو قسم اندازه وه ما سره دا لیست به زه لرې کړم لږ خیر تاسو ګورئ کمنټ ته بدل کړئ راشي دي دا لږ کټ کړي دې کې او د کمنټ دپاره داسې وکړه دا اخره کې دا کلوز کړه
دا د HTML کمنټ دی HTML ملټیپل کمنټس نه لري ملټیپل کمنټس همدا دي خپل همدا دي سنگل لاین کمنټ نشته سنگل لاین د پرم همدا استعمالي نو دا ګوره زمونږ پکچرز دي او د دې پکچرز د پاره تاسو ټایټل ورکولای شئ لږ به دا سایز مونږ وړوکی کو مثال 100 بوالو دا هم زه وړوکی کوم دا شان بس دا به سیو کو مونږ او دا به ریفریش کو چارجر خو نشته زه نشته لږ زر هغه ادارې نه خو نفر چې کینی کنه نیم منټ کې دې راوړ بس کار وشي کنه نو ګوره دا زمونږ پکچر دی اوس که دې تصویر د پاره مثال یو ټایټل پکار وي نو دې لپاره یو اټریبیوټ داسې دی چې ټایټل مثال this is my picture تاسو یو نوم هم دې لپاره یو خاص نوم ډیفاین کولی شئ خو دا به ټیپس میسج وي مطلب چې کله تاسو پرې پکچر باندې درېږئ د هغې د پاسه به دې تاسو ته بدل کېږي او هر یو پکچر د پاسه چې موږ درېږو نو موږ کولی شو دا میسج د دې لپاره ډسپلی کو او ورکو ورته مطلب مې دا و چې یو تصویر تاسو راوړئ د هغې لپاره طریقه دا ده چې امیج بیا SRC بس دا شو نور اندازه تاسو ورکړئ خو نو دا موږ سره د تصویر د راوړلو لپاره یو ایزي طریقه ده موږ دا راوړی شو بیا د هغې نه وروسته موږ که یو ویډیو ځان سره راوچتول غواړو دیکھئے چې کله چارج ختم شي بیا د LCD پړه کېږي نو یو ویډیوز که تاسو راوچتول غواړئ څه به کوئ داسې ویډیو موږ دوه طریقو سره راوچتولی شو خیر فی الحال خو به زه تاسو ته یو طریقه ښیم یو طریقه موږ سره URL طریقه ده او بله طریقه چې کومه ده هغې ته امبیډډ طریقه ویل کېږي امبیډډ طریقه داسې چې هغه به د ډایرکټ د ډیسکټاپ نه یا د یو ډرایو نه راوچتېږي او په براوزر به تا ته ډسپلی کېږي او URL طریقه داسې چې ستا یو ویډیو په یو ډیټابیس کې پرته وي او د هغې ځای نه راوچته شي په یو خاص ځای کې پرته وي ته د هغې ځای نه ویډیوز راوچته وي نو هغه URL طریقه ده عام د یوټیوب ویډیوز چې کوم دي یا په یو ویب سایټ کې تاسو اکثره ویډیوز ګورئ نو دا URL طریقې سره دي امبیډډ طریقې سره نه دي یو امبیډډ طریقې سره دی چې سایټ ډېر زیات دروند دي ډېر لوډینګ زیات کوي بیا ځکه ویډیو ځان ته یو خاص سپیس لري که نه ډېر نو دې د وجې نه په ویب سایټ کې ویډیو راوچتولو طریقه صرف یوازینۍ ښه طریقه هغه URL طریقه ده نو اوس بلحال خو موږ HTML کې خبرې کوو نو زه به تاسو ته په دې ځای کې امبیډډ طریقه وښیم او د ویډیو د راوچتولو دپاره به تاسو څه ولیکئ د ویډیو د راوچتولو دپاره به تاسې امبیډ څه به ولیکو موږ امبیډ وکړو چې یو ویډیوز دا به ولیکو موږ او بیا باقي نور پاتې هماغه خبره ده چې موږ به څه لیکو SRC کوم ځای کې چې تاسو ویډیوز پرته وي اول خو باید دغه ویډیوز موږ راوالو او په هماغې فولډر کې واچو لکه دا زما فولډر دی نو زه به دا ویډیوز راوالم او دې فولډر کې به یې واچو ګوره دا ویډیوز خپله ډېر زیات دروند سایز لري دې ته به نوم ورکړو مثال AA خو ایکسټینشن یاد ساتئ چې هغه به څه دی AVI دی نو زه به ولیکم AA.AVI او سایز یې بس زه به سایز پرېږدم اوس فلحال دپاره دا به لږ تاسو ریفریش کړئ څنګه شو لږ صبر دا دی فایل که نه
نه نه نه براوزر وجه نشي کېدی لږ صبر هم ویډیوز دپاره embed src is equal to a dot av I دا به ولیکو مونږ او د هغې نه وروسته به دا لږ ریفریش کړو ولې دا به زه لږ ختم کړم دا نورې خبرې a dot avi اندازه پوری کس हाँ embedded او بیا به ولیکو src aa dot avi دا ویډیوز ولک چینج کوم زه دا خپله ویډیو به د HTML ور واچو دی کې a.avi هم به ولیکو دا غنو دی src is equal to avi دلته نیم یې صرف څه شو یو کلوزنګ نه لري پروانه کې دا بعض پکچرز دي دا کلوز نشم انسایډ کې مشکل نشته پکې دا ټیک خوشتر یم ولې نه لیدل نو ویډیو دا بل ټیک دی دا د دې لپاره نه دی هماغه طریقه ده نه شاید وکنه از با a.avi یو بل براوزر کې وای چک کولک سرور کم ذکر دی دلتا بلا خبره شو نه دا به ډایرکټ تراش حاضر دا وزن نیکسٹ کلاس کې وکړو صحیح ده